چې یو سړی د شا د خوا نه خپلې کوروالا سره کوروالی کوي خو په هغه ځای کې کوي کوم ځای باندې چې ماشوم پیدا کېږي نو دا بالکل جایز او روا دي. روایتو کې راځي کله چې مهاجرینو هجرت وکړ مدینې منورې ته راغلل نو مدینه منوره کې یهودو یو خبره مشهوره کړې وه چې څوک د خپلې کوروالا سره کوروالی کوي د شا د خوا نه اگر چې په ماشوم پیدا کېدلو ځای کې کوي وایي دې ماشوم به احول پیدا کېږي یعنې سترګې به یې کږې وي. نو یو مهاجر د انصاري ښځې سره نکاح وکړه او په دغې طریقې ورسره کوروالی کوو نو هغې ورسره نه منله نو بیا یې وایي زه به پیغمبر اسلام نه دې پوښتنه کوم. نو چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغله تپوس یې وکړه پوښتنه یې وکړه نو دې باره کې دا آیات نازل شو. الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. ښځې ستاسې دپاره دا فصلونه دي یعنې د فصل ځای دی. فأتوا حرثکم انا شئتم تاسې راتګ کوئ د خپل فصل ته چې څنګه ستاسې خوښوي انا شئتم ای کیف شئتم چې ستاسې څنګه خوښوي که په ولاړه یي که په ناسته یي که په ملاسته یي که په اړخ یي که د مخې د خوا نه یي که د شا د خوا نه یي هر طرف ته کوروالی کول جایز دي. په دې کې شرعاً کم ممانعت نشته دی خو په شرط د دې چې دا کوروالی په هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې ماشوم کوم ځای نه ماشوم پیدا کېږي نو دا خو جایز شو. دویمه مسله دا چې بعضې خلک پوښتنه کوي چې یاره د خپلې کوروالا سره د ډکو میتیزو په ځای کې شهوت پوره کول دا څنګه دي نو دا جایز نه دي دا ګناه کبیره ده. همدغې آیات نه په دلالت النص سره د دې حرمت ثابتېږي ځکه چې دلته دلالت النص سره دا خبره ثابته شوله چې کوروالی به د خپلې ښځې سره په کوم ځای کې کوم ځای کې چې فصل کېږي نو د ماشوم مثال په شان د فصل دی نو دا ماشوم په مخکې ځای کې پیدا کېږي. موضع الحرث چې دی هغه د ښځې رحم دی رحم په مخکې ځای کې دی شاته ځای خو موضع الحرث نه دی موضع الفرث دی یعنې د ګندګۍ ځای دی. نو دې آیات نه هم د دغې حرمت او ګناه دا ښکاره کېږي او معلومیږي.